السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وی چې څه یک تنها په شوګیرو د ځان نه خوند اخلم. څه یک تنها په شوګیرو د ځان نه خوند اخلم، د نیمې شپې په ورېدو باران نه خوند اخلم. څه یک تنها په شوګیرو د ځان نه خوند اخلم، د نیمې شپې په ورېدو باران نه خوند اخلم. چې اړوم ترې سترګې نه چرته یوې لمحې له، چې اړوم ترې سترګې نه چرته یوې لمحې له، نن به په ځیر ځیر په کتو جانان نه خوند اخلم. مننه. چې اړوم ترې سترګې نه چرته یوې لمحې له، نن به په ځیر ځیر په کتو جانان نه خوند اخلم. کاري صاحب راته ویل مدام خوشحاله یم، چې کاري صاحب راته ویل مدام خوشحاله یم، چې زه په بار بار پر اخستو قرآن نه خوند اخلم. مننه. کاري صاحب راته ویل مدام خوشحاله یم، چې زه په بار بار پر اخستو قرآن نه خوند اخلم. ما سره سم یارانو الله اکبر ووایئ، ما سره سم یارانو الله اکبر ووایئ، په لرې لرې تښتېدو شیطان نه خوند اخلم. مننه. ما سره سم یارانو الله اکبر ووایئ، په لرې لرې تښتېدو شیطان نه خوند اخلم. د فلسطین مسلمانان اسرائیل څنګه وجل، د فلسطین مسلمانان اسرائیل څنګه وجل، د اسرائیل په غرقېدو ایران نه خوند اخلم. مننه. آخري شعر دی وی چې ته چې زما شولې جمرو ده نن پوره مې شولو، ته چې زما شولې جمرو ده نن پوره مې شولو، په خوشحالو په خندېدو ارمان نه خوند اخلم. دویم کلام دی، بخښنه غواړم. وی چې ښکلي خپل حسن خرڅوي پکې موجود خو نه دی، ښکلي خپل حسن خرڅوي پکې موجود خو نه دی، تاوان چې نه کوي ملاسې پکې سود خو نه دی. مننه. ښکلي خپل حسن خرڅوي پکې موجود خو نه دی، تاوان چې نه کوي ملاسې پکې سود خو نه دی. او ځنې بادام د ځنې خولې د ماتولو نه وي، رقیبه غاښ به پکې مات کړي، څه امرود خو نه دی. مننه. ځنې بادام د ځنې خولې د ماتولو نه وي، رقیبه غاښ به پکې مات کړي، څه امرود خو نه دی. ستا د بدن د ګلورین وږمه راغله، چې ما وی کتا جوړ لګولی چرته هود خو نه دی. ستا د بدن د ګلورین وږمه راغله، چې ما وی کتا جوړ لګولی چرته هود خو نه دی. پوښتنې مه رانه کوه درته ویلی نشم، تا سره یاره محبت زما محدود خو نه دی. پوښتنې مه رانه کوه درته ویلی نشم، تا سره یاره محبت زما محدود خو نه دی. یو حکمران په طول پوره پتله ونښتو، یو حکمران په طول پوره پتله ونښتو، یو حکمران چرته په شان دی محمود خو نه دی. مننه. نن په محفل کې سره ټول یاران یو ځای یو که نه، نن په محفل کې سره ټول یاران یو ځای یو که نه، لږ سره وګورئ چې څوک راکې کمبود خو نه دی. نن په محفل کې سره ټول یاران یو ځای یو که نه، لږ سره وګورئ چې څوک راکې کمبود خو نه دی. و نن مې همزولو د جمرو د حال تپوس کولو، نن مې همزولو د جمرو د حال تپوس کولو، د سپېلنو غوندې په ما پسې بیا دود خو نه دی، د سپېلنو غوندې په ما پسې بیا دود خو نه دی. د وخت راکولو یو جهان. مننه.